دین مراد بنو عمرو بن عوف خاندان دی. دا مسجد قبا والا چی دی، بنو عمرو ابن عوف خاندان او دا دوی جماعت و مسجد قبا. اللہ دا غوی تذکرہ کوي فیه رجال دا جماعت کی سڑی دی، او دا ناشنا صفت تی چا اللہ دا چا بارک کوي فیه رجال، پاگا جماعت کی سڑی دی. اگا جماعت اگا سڑو آباد کرده، اگا جماعت دا غی حفاظت اگا اللہ دا سڑو تاوالا کرده، او دا کاروم دا سڑو ده، دا هر کدو کریل کار نه دا جماعت خیال ساتل، یا جماعت آبادول، یا پا جماعت بانی خرچه کول، یا جماعت دا پارا قربانی ورکول، دا هر چا کار نه ده، او نه اللہ هر چا تنصیب کئی. حدیث خونه ده چه اللہ دا هر چا مال لیو یو بس قبلی، او بازو خلقو اللہ توفیق ورکی چه راگم مال دا اللہ پدار کی لگی. او داره تویم چه کل دیم مال دا اللہ پدار کی نلگی دو کنا نو پزام بندی ویریگا، ولی اخیر اللہ تعالی توفیق ندرکی. زدانیم چه کل دی 1 لاکھ روپی نلگولی کل دولا چه 1 ریال، یعنی تا دومر غریبی دی 1 ریال خو گزاره با کی کنا، چه ریال دیم نلگی دا اللہ پدار کی کنا نو پزام بندی ویریگا. چه اللہ ولی اخیر تعالی دا طاقت و توفیق ندر کی جتے روپی دا غب لار کی ولا کی. دا توفیق اللہ ہر چال نور کی چه دا غب دین بانی خرچو کی. دا اللہ بازو خلقو رور کی فیه رجال، اگا جماعت کی اللہ وی سڑی دی، یحبون ایت طهرو، دا غوی صفت دا دی چه اگوی پاکوال دیر خوخی اوزان پاک ساتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا صحیح حدیث کرے چه دا غوی نے تپوسو کو چه دا اللہ ستاسو را صفت کرے دے پا قرآن کی چه تاسو پاکوال خوخوی، حالانکہ پاکوال طول صحابہ کرام خوخی، خو خاص پتاسو کی سکت دا سی کمال دینا گوی چه منگا استنجا پا کانو باندی نکو، منگا پا اوبو باندی کو. او پا آگا وقت کی عام طریقہ دا، بلکہ نجدی وقت پوری زون پا دی علاقو کم او دس بخل کو پا کانو پا لوٹو باندی وچو. خو قبا والا دا بنو عمرو بن عوف والا دوی با اوبا استعمالولی دی استنجا دا پر پا کانو با او دس نوچو، او اوبا دا کانو نغوره دی، دی سر طهارت، دی سر پاکوالے اگر دیر خرازی. نو چکل اللہ سبحانه وتعالی دا غوی دا پاکوالے ولیدو، او دا غوی دا شوق دا دی سر چیزا منگ بدن پاکی او منگ اللہ تا پاک ودریگو ایدی پر اوبا استعمالول، پا وقتی گوره اوبا استعمالول دا هم گران کارو. لیکن سڑیو چا اللہ اس دا غوی صفت کی دا سخبر ہوشی چا اوبا استعمالول، نا اوبا استعمالول پا آغا دور کی تکتل نن سبا دور ہوئی، نن سبا دور دا جدا دور دی، هر کور تا پیپ راگل دا و مشینان دی ویشم آغا وقتی دا نو. کوئی تا بزی لری که چتا کوئی دا اینا با اوبا راوڑی، چتا خول لبزی، چتا کمو علاقو تا بتزی جزان لوبا راوڑی. لکه سنگ چی وسو زنگ پا دی ملک باز غریز علاقیشتی حال تا تا اوبو مشکل لیکن نیشتی وسو تا پا دی زمانه که تا اوبو مشکل دی. نو پا آغا وقت که دا اوبا استعمال اول دیزی پا هر سکیس آسان کار خونو، خدا دا کوئی جذبه وا چی دا دیر طهارت تا پاروے پا آغا وقت که اوبا استعمال اولی لوٹ او کارنی بینی استعمال اول. دلی دا مطلب نہیں چی پا لوٹ او کارنو بینی او دسنو وچی خدا غین خوا اگا استنجا کول دی بو بو باندی. دا دین دا فائدم روتا چی دا مؤمن شان داده چی دا بزن پاک ساتی. دا ما کم جی کی بیان کرو بارک اللہ فیک. دا مؤمن صفات چی بیانی دو نو پایی کی یو دا بیان شو چی مؤمن دا طهارت خیل ساتی ظاہری و باطنی. واللہ یحب المطہرین، اللہ مینہ کئی دی سے خلقو سا اس کا دام خوخی چی اللہ تاو سر مینہو کی نزان با پاک ساتی، پل کپڑا، پل بدن، پل دوسیدو زے، پل عقیدہ، پل زڑا، ہر سب پاک ساتی چی اللہ سبحانہ وتعالی تا سر محبت کی. سمر پاک صفا دین دے زمان دا، سمر پاک صفا دین، یعنی دومر تیزی اللہ پا دے طهارت بانی ورکی وی زر دی خلقو سرمینہ کوم چی دی خلقو کی جذبہ پیداش. آغا ملکون دا بازی جی صفتونه که او سم پی مردی دی انگریزانو دا ملکونه زمانگا علتا یعنی
بعضو ملګرو سره رابطه ده یا بعض ترې راغلي دي موږ ته معلومات کړي هلته ګوره دا خبره یاده کوي چې هلته اوبه نومي شی اودس وچولو کې څوک نه استعمالوي هلته دا قصې نشتي ودرېږه چې کوم ځای کې ودرېږي او بس اودس مات که او بیا د پینټ چینج بند که او راځه دا د دوی ترقی حال دی یعنې دا له دوی ترقي کړې ده چې ترقي لا نه وی نو چې ګوره څه حال به ځکه یو ملګري وي زه تللی وم هلته څه کار مې انګریزانو ملکونو ته وي په دې باترومونو باندې وګرځېدم چې سړي کې اوبه میلاو شي اوبه نه وي په ټیشو باندې به ځان وچوي یا ځان بلکل مه وچوه ګرځې دې کیسې دي نو دومره ترقي یافته ملک کې د استنجا دپاره اوبه نه ورکوي ځکه چې هغوی ته دا پته نشته چې ځان پاک ساتل څه ته وایي د سپي جبه سټل د سپي شونډې سټل د یعنی دا نورې ګندګیانې او د بېهوده کارونه دلته عام دي الحمدلله دا خو زموږ شریعت دی چې که نور څه ته د ورځې نه کیې د مانځه دپاره چاردام ته څو پیرې کړي نو د مانځه دپاره تا هلته شریعت وي چې کپړه به صفا ساتي اوس که یې صفا کوې که نه صفا کوې خو مانځله خو به یې صفا ساتي ځای به صفا ساتي طهارت تاته میلاو شو ځکه چې رب العالمین غواړي چې د مؤمنانو دا معاشره دا پاکوي د باطني ګندګۍ نه او د ظاهري ګندګۍ د ګناهونو نه هم پاکوي او د دغه ګندګیانو نه هم پاکوي دا چې پلیتوالی شو نوره څه ګندګي شو چې دې نه هم پاکوي دا مؤمنان دي چې داسې پاک او صفا سوتره دي نو الله سبحانه وتعالی دې په دې شریعت باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري د صفایي انتهایی خیال کوئ د رب العزت به خوښ یې او صرف د الله به نه یې خوښ که نه نو چې د الله خوښ شوي بیا د هغې نه بعد به ته د نیکانو بندګانو بلکې د عامو انسانانو به خوښ د عامو انسانانو د پاک صفا انسان سره د هر چا مینه او چې کوم ګنده وندکي خلک ترې لرې تښتي چې د کومړه د سره ناست هم ګرانه